حاجي صاحب دغه کوچیانو کې تل دغه د ژمي د خوا لاندې حلالېږي نه دا په کومه میاشت کې لاندې حلالوي او د ژمي تر پایه پورې څو وارې لاندې حلالېږي نو دا ماړه خلک 2 او 3 حلالوي دا مسکینان بیا یو حلالوي ښه نو تاسو لاندې حلال کړي دي ما یو حلال کړ ښه که ترې غوښې به وي نه د خیر سره شوروا به وي غرمه را سره ووایي بالا که راخلي هغه غش وخوري د خیره نو دغه دی حاجي صاحب یوازې پسونه لاندې حلالوي که بزې هم حلالوي یا پسونه بزې ورکې که بزې بزې حلالېږي درسه نه دی اورېدلی وای د بزې دې لاندې لا ورکې اوس هم د بزې د لاندې یو د پسه لاندې خو نو بیا ښه خوند کوي نو پسونه دی دي لکه داسې مټر پېږي نه به مستحقه ډېر زره ولدی وارخطا ورته ودرېدم سړی وایي دوکاندار ته اوس څه وایه هغه اوس سم وایم که لا اول اوس د واده سره دا رواج شوي دی یو جوړه دوی ورکوي نه ده نو زموږ دا ولې ښه هوا ښه فضا ښه وروره اوبه ښه ګرځي حاجي صاحب دا څنګه بخارۍ ده څنګه ده د دې په اړه ته لږ معلومات دغه لیدونکو ته ورکړه کوله ور واچي یو څو انګار ور واچي د سربېره کوله ور واچي دا لینونه بس بیترۍ ته ورکړي بس که وچ چالانه یې زه به درته راواخلم وشوه ما لاندې واله بالا بس پر شروع شي وشوه دا نو څنګه ده خونه ګرموي کږدۍ ګرموي که نه ګرموي لاندې واله چې زړه دې وغواړي دا داسې تکلیف دې کښېنه حاجي صاحب نه دی هغه چالان ته دا موج دی دا خو نو اوس داسې شو لکه کولر کولر د بالا دا دا بیا دلته کولا وراچي لاس ورله ښه د دې ځای راپورته کړې وه دلته کولا ور واچي ښه هغه ور واچي بالا دغه ټیم نه دی بزلا دا تا مشر دی دا ټیم یې خالي د تا مشر دی ښه در ما مشر دی که در من ګروپ دا ټیم خو در ما مشر دی دا نو زه نه وایم دا کریم الله وایي دا د ما مشر دی دا دی وایي در ما مشر دی پښنه و مر دا ما په یاد چې ګور راوتلی سامان داسې نه وي چې څنګه دی اوس دا یو هغه کسای دی دا شپه ځکه چې برابر واه سرکاري و چې مو سره و دا کریم الله و څنګه دی حاجي صاحب سره یو غېږه باسې که نه حاجي صاحب ماشاءالله اوس ګوره دا اوس باندې دا پلاستیکي دي دا په خواني خلک چې دا بس تاج په خدای ګوره د شول زبانانو دا زوره ور صاحب خاص پروتوکول خوري پروتیم دغه کې ځانو دغه کړي د کریم الله په لاندې په قران نامیان لاندې چې معنا دا ارسته د دې زموږ درغه یو پستله نامیان دي حاجي صاحب څنګه دی کمه سره غېږه باسې په دا ګردو سلور ځوانانو کې چای وخوري خو مېلمانه